لکه جوهر لارونه ځینې یاران سم خامران وخیږي او مقابله که د یارانو وشي سما یاران به سم یاران وخیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیک هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش شزیر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره مونږ دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ویستلی دی چې د کار شاعران د معیار شاعران مو راوچت کړي دي. په دغه سکرین مو تاسو ته ښودلي دي. په دغه لړ کې راسره نن زلمی شاعر نوجوان شاعر چې پېښور ته راغلی دی، د موقع نه پیدا اخلو. بلال لوهار صاحب راسره ناست دی. دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو او یو څو پوښتنې به ترې هم کوو. ټولو نه مخکې ورته پروګرام پیرزونه کې هرکلی او سلامونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام دلکش صاحب، ستاسو د پیرزونې د ټول ټیم ډېره مننه کوم چې وخت هم راکړو. د بلا وخت نه ستاسو دغه زیار دغه هڅه ګورو، خوشحاله یو درته. الله دې نور هم توان درکړي چې دغه لړۍ مخ وړاندې بوځئ. امین امین. بلال لوهار صاحب دې کې شک نشته دی چې د پښتو ژبې دپاره لګیا یې خدمت کوئ او پښتنو دپاره لیک کوئ. ډېر مینوال به مو ځان له جوړ کړي دغه لیک په وجه، دغه زیار په وجه باندې. خو پیرزونې مینوال په اول ځل باندې تاسو ګوري، دغې دپاره خپله پېژندګلو وکړئ چې بلال لوهار څوک دی، د کوم سره تعلق ساتي. زما نامه حضرت بلال مې نوم دی، کوم چې د مور پلار کې ښودی دی. لوهار مې تخلص دی، دغه ادب په دنیا کې مې پرې خلک پېژني او ضلع سوات منګورې سره تعلق ساتم. منګورې اوسېدونکی او پاکستان بیت المال کې ملازم یم. صحیح، ماشاءالله. د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی دی او څه وجه وه چې بلال لوهار د شاعرۍ یا د شعر ښکار شو؟ 2018 به زما په خیال زما د شاعرۍ آغاز وي، اوسنۍ خبره ده او داسې خاص وجه زما په خیال راته نه معلومیږي اوس چې وایم چې دغې وجې نه به زه شاعر شوی یم. صحیح. کتاب مو راغلی دی یا د کتاب پاک له محسوس خیال یا سوچ شته و که نه؟ لا کتاب مې راغلی هم نه دی او داسې څه په لنډ وخت کې بلکې چې بلکې په اوږد وخت کې هم داسې اراده نشته. صحیح. د دې وجه څه د سوات تنکي ځوانان، لکه زه به تاسو له مثال لرکم، ستاسو ډېر جوخ ملګري هم دي. عارف تابان کتاب را روان دی، دې نه مخکې د عادل ارمان کتاب چاپ شو، ډېر کم عمر کې چاپ کړو. د هغې په نسبت باندې ستاسو عمر هم زیات دی. زما په خیال هغې نه به لیک هم تاسو زیات کړی وي. آیا نقصاني دی په دې عمر کې کتاب چاپ کول؟ تاسو یې نه چاپوئ که څنګه؟ زما په خیال دا د هر سړي د خپل سوچ پورې خبرې وي. دغه رنګ کم رنګ چې ارمان کتاب چاپ کو، تابان کتاب چاپ کو، د بلا مشرانو تاسو نه وي خوښه چې خلک کم عمر کتاب چاپ کړي. خو د هغوی دپاره دغه ښه عمر و، دغه ښه موقع وه چې کتاب یې چاپ کو، خپله شاعري چې هغه خوندي کړله، محفوظ یې کړله. خو زما خپل نظر دا دی چې څونه په کتاب باندې مطلب رستوالی وشي، صبر به وشي، دا به غوره وي. پاینټ خبره، ډېره ښکلې خبره. ډېر ملګري دا وایي چې یاره کتاب باندې دی غور وشي، په کتاب باندې دی سوچ وشي، بعد د غور د ملګرو سره شریکولو نه بعد دی بیا کتاب چاپ شي. زما په خیال هم داسې ښه خبره چې کتاب باندې څومره غور وشي یا لیټ شي کتاب، نو معیاري کتاب به مخې ته راشي. بلال لوهار صاحب اورو دي، څه به راسره شریکوئ؟ بالکل چې څه وي هغه به ستاسو سره مخه وي. څو شعرونه به د غزل نه مخکې وي. ارشاد زاړه شعرونه دلکش صاحب، ارشاد هغه به درسره شریکوم چې پټکې ټارګټ ګیره ټارګټ زما هولیه ټارګټ تا. پټکې ټارګټ ګیره ټارګټ زما هولیه ټارګټ ته سه به د چا د لاسه نن جمعه تو ګیره ټارګټ تا. واه ډېر ښه دی. بیا وایه مننه. پټکې ټارګټ ګیره ټارګټ زما هولیه ټارګټ تا، سه به د چا د لاسه نن جمعه تو ګیره ټارګټ تا. د دې خبرې قصوروار څوک تیراوي ښایي، دلته کې زه ټارګټ یم، هلته کې هغه ټارګټ تا. ډېر ښه شعر دی. بیا د دې خبرې قصوروار څوک تیراوي ښایي، دلته کې زه ټارګټ یم، هلته کې هغه ټارګټ تا. زما د شعر د جدت رنګ ته اغیار نه ټینګېږي، زما غزل څه چې زما هره مصره ټارګټ ته. ډېر ښه شعر دی. مننه. او دلکش صاحب زوړ غزل دی، هغه سره شریکوم چې زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي. زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي. زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي او د کابل او پېښور لارې دې نه بندېږي. واه بیا وایه دا شعر بیا وایه. زما د زړه او د ځیګر لارې دې نه بندېږي او د کابل او پېښور لارې دې نه بندېږي. سیبه د چا په اشارو باندې د کار نه کوي. سیبه د چا په اشارو باندې د کار نه کوي، د خدای د دین او پیغمبر لارې دې نه بندېږي. مننه. بیا وایه راته. سیبه د چا په اشارو باندې د کار نه کوي، د خدای د دین او پیغمبر لارې دې نه بندېږي. او دود به اوس دود پانی به پانی شي خو دومره وکړه. دود به اوس دود پانی به پانی شي خو دومره وکړه، د دې ځوانانو د لښکر لارې نه بندېږي. او دا ستا پاللې خلک ټیک ته چې ناټیکه به وي. دا ستا پاللې خلک ټیک ته چې ناټیکه به وي، خو په دې چال کې د منبر
لارې دې نه بندېږي او چې ته تیارې خوښوي خدای دې ستا په کور راولي زمونږ په خاوره د سحر لارې دې نه بندېږي او نور دې زمونږ په لاشونو سیاست نه کوي نور یې زمونږ د اختر لارې دې نه بندېږي او دلته که هر څنګه حالات وي نو برداشت به یې کړو لوهاره لر سره د بر لارې دې نه بندېږي برداشت به یې کړو لوهاره لر سره د بر لارې دې نه بندېږي ډېر ښه شعر دی لوهار صاحب خوندور غزل او دې نه معلومیږي دا چې د لر او بر پښتنو مینه ده درکې او الله دې دغه مینه دغه شانې جاري ساته دا راته هم ووایه چې د غزل نه علاوه په بل کوم څه مو کار کړی دی او که نه غزل نظم چاربې ته څه شي له متوجه ورکړی زما په خیال کار خو په هېڅ باندې هم دومره نه وي کړی ځکه ادبي وخت دومره نه دی شوی او کوشش کوو چې څومره رانه کېږي او دغه شعرونه او غزل وغیره دغه الان ساعت لیکو نور کوشش کوو چې څومره مخې ته مشرانو سره ناست وکړو زده کړو وکړو د هغې نه پس بیا لیکل وکړو زما په خیال هغه به بیا پیدامند هم وي او زموږ دپاره هم او د ولس دپاره هم صحیح مخکې دې هم نور به راسره شریک کوئ هم څو زاړه شعرونه دي دلکش صاحب چې ځان ته که پوهه وې نو پوهه نه یادې ساته ځان ته که پوهه وې نو پوهه نه یادې ساته ځان چې ناپوهه کې نو پوهه به دې سر له راشي که مې په قام اورونه بل دي زه خو بچ یم ترې زه به هله جهاد کوم چې زما ور له راشي ډېر ښکلی شعر دی بیا وایه دا شعر مننه که مې په قام اورونه بل دي زه خو بچ یم ترې زه به هله جهاد کوم چې زما ور له راشي او مینه کومه خو پښتو ورسره کلکه پالم ریباره ماپ پې کوم خو یار دې زما در له راشي ډېر ښه دی بیا وایه دا شعر مینه کومه خو پښتو ورسره کلکه پالم ریباره ماپ پې کوم خو یار دې زما در له راشي او مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی لکه ډوډۍ چې موده پس په لاس نه هر له راشي ډېر ښکلی شعر دی بیا ووایه مننه مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی لکه ډوډۍ چې موده پس په لاس نه هر له راشي او د دې اختر خوشحالي او په دوه سیوا به نشي بس ته دعا کوه چې پلار مې دې اختر له راشي ډېر ښه شعر دی دا هم بیا ووایه مننه د دې اختر خوشحالي او په دوه سیوا به نشي بس ته دعا کوه چې پلار مې دې اختر له راشي او سیرت دې خپل کړو د چا کار دې پکې چاله وکړو سیرت دې خپل کړو د چا کار دې پکې چاله وکړو اوس چې هر څه وشو نو زور ټول منبر له راشي بلال لوهار صاحب د پیرزونې مینوال دی وخت تاسو ګوري لنډ غوندې کې پیغام په لنډو ټکو له پیغام ورکوي پروګرام راغونډ بس دغه به ووایم چې ځان خیال ساتل او د دې سره سره تر څنګ د نوجوانان چې کوم زمونږ همزولي دي یا زمونږ هم عمر دي یا کشران دي هغوی ته به دغه خبره وکړم چې کومه لار درته مور او پلار ښیي یا درته د کور کم مشر ښیي په هغې باندې تګ چې وشي زما په خیال هغه به د معاشرې دپاره هم او د هغوی دپاره ذاتي طور هم ډېر زیاته پیدامند وي ځکه چې د مور پلار نه علاوه یا د کور د مشر نه علاوه هېڅوک په چا باندې دومره نه خفه کېږي څومره چې پې هغه خفه کېږي صحیح بلال لوهار صاحب پیرزونې له مو وخت ورکو د وخت راکولو یا د ناستي کولو مو یو جهان مننه کوم ستاسو نه هم مننه چې موږ هم د دې جوګه وګڼلو چې د پیرزونې پروګرام کې ماته موقع راکړه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و بلال لوهار صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېده امید ده چې خوښ شوي به مو وي انشاءالله بیا به ملاقات کېږي تر هغې دمه چې چېرته یې ها د باد او بریالي اوسئ